صرف یو خبره ده چې انساني فطرت ته کله چې انسان وفات شي موږ بس خفه کیږو کله چې انسان وفات کیږي په خپل هغه خفه کیږي او کله چې یو انسان دا غنه بل انسان زینه هم خفه کیږي دا انساني فطرت ته کم ځای کې تعلق ته انسان جوړ شي انسان فطرت ته هغه تعلق چې کله ماتيږي انسان خفه کیږي دا شی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې یو واقعه را یاد شوړي راجیبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو حضرت عمر جړل عمر ازینی انسان چې ډیر سخی کنه ډیر زیات سخت مزاجي خلک وایي دل په ملا جړه ورزي په خپل ژوندۍ خو چې دسه انسان اول جاړي نه او چې بیا جاړي کنه مخلوقات جړي د خپل ځان سره ابو بکر صدیق سے منع کوي ته غدونه غټ سړی ته جاړي تاسکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسم مبارک داسې پروتو حضرت عمر راغی ته درو حضرت ابو بکر صدیق ته مجاړه التحالات خراب ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ادرد خلقتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نبی علیہ السلام وفات شو اے خلکو ابو بکر صدیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کړی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام وفات شو کہ تاسو نبی علیہ السلام عبادت کوي چرتا نبی علیہ السلام بالکل عبادت مکه واپس مرتد شي او کہ تاسو د الله جل شانو عبادت کوي په الله مرګ ناراضي حضرت عمر جړل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امنه کوم جاړه زبا ولې نه جاړم داسې مخامخ شو نبی علیہ السلام جسم مبارک تا پروتو نبی علیہ السلام جسم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله بأبي انت وامي یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبستا په جدای ولې نه جاړم لقد كنت تخطب الناس على جذع النخله ستا په مسجد نبوي کې یو د کجوري یو تنه و تنه هغه ته وتا ډډه والی او د جمعې خطبه بدوي یا رسول الله بیا فلما كثر الناس اتخذوا لك منبرا کله چې خلک سیوا شو یا رسول الله نبي صحابه کرام استاد پر یو منبر جوړ کو چې د کله د خپل حجرې مبارک نه وروت یا رسول الله افلما تجاوزت کله چې اغستنه تا کراس کړو دا غین راوړی دي حن ذلك الجزع بفراقك یا رسول الله اغستنه پتا پس جړلی او صحابه کرام دا غي جړه اوریدل او استاد جدای باندې خو اغستنه اغه ونی جړلی یا رسول الله اغتنی جړلی یا رسول الله زبستا په جدای ونی نه جړم حضرت عمر فحن ذلك الجزع بفراقك یا رسول الله اغه تنی پتا پس جړلی په مسجد نبوي کې صحابه کرام جړه اوریدل وا فامتك اولى بالحنين اليك یا رسول الله ستا امت خو زیات حقدار دي چې پتا پس او جړی او ستا په جدای باندې جړ ابي انت وامي یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قرباني نبی کریم صلی الله علیه وسلم ای زما خو پیغمبره ستاسو فضیلت لپاره خدا کافی ده چې ته یو پیغمبر وي نورم پیغمبرانو نورم انسانان دي اول اغي خطاو کی رسته د اغي د لپاره الله جل شانه د معافی اعلان حضرت آدم علیه السلام اغا بوټه اوسکو داغه نه پس ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين معافی رستوا خطا مخ کوا معافی رستوا خطا مخ کوا او دا سره ټول انسانانو سره کیږي خطا اول کې معافی رست کیږي یا رسول الله وې زما مور پلار ته پتا باندې قربان شي الله ستا معافی مخ کې ذکر کړي ستا خطا رست ذکر کړي عف الله عنك لما اذنت لهم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانو دي ته معافیو کی تاول دي ته داسې وي الله جل شانو ستا خطا رست ذکر کړي او ستا معافی مخ کې ذکر کړي استاد فضیلت ته پر دا خبره کافی ده یا رسول الله استاد فضیلت ته پر دا خبره ډیره کافی ده چې الله جل شانو لقد بعثك الله اخر الانبياء الله جل شانو ته اخري پیغمبر را لګلې وذكرك اولا او قران مجید کې لومبه تذکرہ ستا کړي واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم الله جل شانو فرمای کله چې موږ وعده واغسته انبیاء کرامو نه دی هغه مضبوطه وعده ومنك واستانم واغسته ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ته د ټولنا اخري پیغمبر راولې غلې او تذکرہ ستاسو د ټولنا مخکې کې یا رسول الله ستاسو فضیلت ته بردا خبره کافی ده یا رسول الله زوستا کما خبره کوم زو پتا پس ولې نه جاړم ستاسو جدای به ولې نه جاړم الله جل شانو حضرت نوح علیہ السلام راولې کو دعوت یو چلو حضرت نوح علیہ السلام له غصه ورله حضرت نوح علیہ السلام فرمایل
یا الله رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك. یا الله دا خبيثه خلق دي ته تباہ او برباد کې کدي پات شو دا ټول دنیا به خراب کی. کله چې غصه ورله حضرت نوح علیه السلام له یا رسول الله خیری کړی او یا رسول الله حضرت عمر وای زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي. تاسو سره خلکو په احد کې څه وکړه؟ ستا غاښونه زخمی کړه، ستا مخ مبارک زخمی کو، ستا سر مبارک هغه مات کو دی خلکو، اته بیهوش شوي دی خلکو بیهوش کړ. اته چې کله په هوش کې رالی فما زدت الا ان قلت اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا صرف دا وی چې الله زما دا قوم د هدایت وتو کې وی بخیر دي نه پويږي. حضرت نوح علیه السلام خیره کړو خپل امت ته چې غوسه ورله یا رسول الله تا صرف دا وی چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا سره خلکو په طائف کې څو کړو تا وی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي. الله کا حضرت ابراهيم موسی عليه السلام ته معجزې ورکړې وي ان ضربت بعصاك الحجر. الله جل شانه موسی عليه السلام ته فرمایل چې ته د خپل امصار حواله دا ګټه پیوه فانفجرت منه 12 عینا 12 سینې به دین روان شي. یا رسول الله دا ستونه غټه خبره نه ده چې موسی عليه السلام په گزار باندې د یو ګټه نه 12 سینې روان شي. فما ذلك بعجب من الماء الذي نبع من بين اصابعك. دا لوی خبره نه وه، لوی خبره دا وه کله چې ستا د ګوتو مبارکونه الله جل شانه چینې روانې کړې وي. موسی علیه السلام په امسا والي او د ګټې نه چینې روانې شوې وي، ستا د ګوتو مبارکونه الله جل شانه چینې روانې. یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قرباني. حضرت عمر وایي زه پتا پسې ولې نه جاړم، ستا په جدایۍ باندې به زه ولې نه جاړم. حضرت سلیمان علیه السلام له الله تخت ورکړو، هغه له بادشاهت ورکړو په هوا باندې. سلیمان علیه السلام ابا ګرځېدو په هوا باندې غدوها شهر ورواحها شهر. یو میاشه پورې به ګرځېدو په هوا باندې حضرت سلیمان علیه السلام. یو سفر به د میاشتو د سلیمان علیه السلام. یا رسول الله سلیمان علیه السلام معجزه و ټیک ده فما ذلك بعجب. دا د هغې معجزې نه زیاته لویه معجزه نه وه چې الله جل شانه تعالی براق درکړی چې هغې ته په یو مایکرو سیکنډ کې د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته وړی وي او بیا د هغې ځای نه واپس خپلې بسترې له راوړی وي. د هغې نه زیاته لویه معجزه خدا نه ده یا رسول الله. د هغې سپیډ ته خو نه رسي یا رسول الله. دا په تا پسې ولې نه جاړو. یا رسول الله حضرت عیسی علیه السلام له الله جل شانه معجزه ورکړې وه چې مړي بیا راژوندي کول. یا رسول الله دا ډېره لویه معجزه نه ده، لویه معجزه خو ستا وه چې یهودنې ښځې هغې تا له خوراک راوړو، خوراک دعوت یې دله کړی و او په هغې کې د چیلي دا ولې اچولی و، هغې نه باربیکیو کړی و ستا مخې ته پروت او په هغې کې زهر میلاو کړي و تا ته یا رسول الله. او صحابي هغه خولې ته واچوله او تا چې یا رسول الله ګوتې وروړې تا ته د هغې چیلي د هغې ولي نه آواز راغلی و چې یا رسول الله لا تأکلني فإنني مسمومه. یا رسول الله ما مخوره ما کې زهر میلاو کړي. دا غټه معجزه و یا رسول الله. یا رسول الله زه په تا پسې ولې نه جاړم. حضرت نوح علیه السلام 9.5 کاله دعوت وچلو وما آمن معه الا قلیل. لږ کسان د هغې سره ایمان راوړو. یا رسول الله تا خو 30 کاله محنت کړو، الله جل شانه داسې بهترین صحابه کرام جوړ کړل چې هغه نن ودرېږي او وایي چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یا رسول الله په لږو ورځو کې تا دونه محنت وکړو، الله جل شانه د ابوبکر صدیق غوندګي، د حضرت عثمان غوندګي، د حضرت علي غوندګي، د عشره مبشره غوندګي خلک تیار کړل. یا رسول الله زه به ولې نه جاړم ستا په جدایۍ باندې. حضرت ابوبکر صدیق سے منع کو مجاړه، ایزه به ولې نه جاړم په نبي کریم صلی الله علیه وسلم.